یوه ماڼۍ او زر دریڅې. درنو اوریدونکو سلامونه. د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو د خپرونې وخت را رسېدلی. داسې ځوانان مو لیدلي چې پښې چاودې وي. د پښو له چاودو څه ډول مخنیوی کولی شو؟ که غواړئ د دې پوښتنو ځواب پیدا کړئ، لالو ماما د نورو دریڅو ترڅنګ په دې اړه یوه دریڅه را خلاصوي. راځئ چې په ګډه خپرونه واورو. جاویده دا د ماڼۍ ته خو راورسېدو. لالو ماما نه ښکاري. فیروزي خورې هغه د لالو ماما د ماڼۍ د برنډې په زینو کې راکوز شو. سلام علیکم لالو ماما. علیکم سلام. زما خوږو میلمنو، زړه ته نږدې میلمنو، ستړي مه شئ. ته ستړی نه شې زموږ مهربانه لالو ماما. جاویده ته ولې ګوډ ګوډ ځې؟ څه خبره ده؟ پښه دې ژوبله ده که څنګه؟ لالو ماما ته به ماڼۍ ته بوځه، درته وایي. سمه ده، ځئ چې ځو. ښه جاوید جانه، ووایه چې ولې ګوډ ګوډ روان وې؟ لالو ماما د پښو تله مې سوی او درد لري، سم نشم تلی. د جاوید پښې ترخې چاودلې لالو ماما، بوټونه نه په پښو کوي. فیروزې، جاوید ولې بوټونه نه پښو کوي؟ جاوید لسې پښې ګرځي او لوبې کوي. څو ځله مې ورته وویلې چې پښې دې چاودې کېږي، خو نه یې مني. فیروزي له بوټو سره مې زړه تنګېږي، بیا ښې لوبې نشم کولی. له بوټو سره تیزه منډه هم نه کېږي. په لوڅو پښو ګرځېدل ستونزې پیدا کوي. لالو ماما په دې اړه یوه دریڅه راته راخلاصه کړه چې ښه پوه شو. ولې نه؟ دا تاسو او دا یې هم دریڅه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه د ماڼۍ خبریاله یم. نن یوه نوې موضوع درته وړاندې کوم. د پښو چاودې د کومو ستونزو سبب کیږي؟ په دې اړه به لومړی د څو تنکیو ځوانانو خبرې واورو. نوم مې اثر د ننګرهار ولایت. زما هم پوندې ډېرې چاودېدلې وې، ډېر مشکلات به وو، ځکه سوځی به یم که وینه به هم تر راتله، شپې خوب هم سړي ته بیا نه ورځي، صحیح به تلی نه شوم. نوم مې مراد خان ده، د کندوز ولایت. پښې مې چاودېدلې دي، ډېر وران سوخ کوي، دا د پښو ډېر بد مرض ده، دا زیات وخت نیسي، دغه زما خلاصېږي تر هغې سره پورې ده وخت نیسي. نوم مې شوکت د ننګرهار. مخ پې چاودې شوی. مشکل دا دی ټک کې درد کوي، اینه تیزي په لاره کې روانې یو دمې چې کله خپې وینځو نو هغه نه بعد بیا سخت سوی کوي، په لاره نه شو تلی. یو تعداد تنکي ځوانان سوی، درد، خارښ، ټپونه وینې کېدل د پښو د چاودو ستونزې ګڼي. خو پښې مو ولې چاودې کېږي؟ په دې هکله به د څو تنکیو ځوانانو نظرونه واورو. خاورو کې ګرځېدلو، ما خو چې دی ډېر وخت فوټبال کولو په خپې بل خو باندې، نو په هغه خاطر مې خپې وچاودې. ځکه چې پښو ته پام نه کوي، پښو لوڅو ګرځي او خپل پښې نه غواړي او نه مینځي، چاودې کېږي. موږ خو کارګر خلک هستو چې څوک کار کوي، همدې لپاره پښې د ګاز سره مخامخ وي. خیرنې د منې په موسم کې پښې دا وچاودېږي. یو تعداد تنکي ځوانان د پښو د چاودو د علتونو په اړه مختلف نظرونه لري. په کابل ښار کې په یوه خصوصي روغتون کې موظف ډاکټر محمد عابد منصور یې د اصلي علتونو په اړه معلومات راکوي. د پښو د چاودو علتونه خو دا دي چې لوڅې پښې ګرځېدل یا په ځمکو پټیو کې لوڅې پښې کارونه کول، په سړه او وچه هوا کې داسې پایزار یا څپلۍ پښو کول چې پوندې ترې وتلې وي، په پوندو فشار راتلل، پایزار پاک نه ساتل، د پښو نظافت ته پام نه کول، جراب نه پښو کول او پښې نه غوړول د چاودو علتونه دي. ځینې کسان چې د هغو پښې ډېرې چاودې کېږي او چاودې یې ډېرې پرمختللې وي، هغه خلک په ارثي ډول چاودې کېدلو ته یې جلد مساعد وي، یعنې جلد یې وچ وي او حساس وي، ډېرې پرمختللې او غټې چاودې وي. لوڅې پښې ګرځېدل یا په سړه او وچه هوا کې داسې پایزار یا څپلۍ پښو کول چې پوندې ترې وتلې وي، د پښو نظافت ته پام نه کول او پښې نه غوړول د پښو د چاودو علتونه دي. خو داسې تنکي ځوانان هم شته چې د پښو له چاودو یې مخنیوی کړی. خبرې به یې واورو. نورزي احمدزی د لوګر. پښو لوڅو نه ګرځه، وسلین باندې غوړ کسي، کیسه یې کسي. هره جمعه باید په ورځ کې یو دفعه باید پښې کیسه کې سې چاودې نه سي. کله چې زه جای جار کوم پښو لوڅو نه ګرځم، چپړک اغوندم، نور ته هم وایم چې وینه پښې نه خرابېږي او نه چاودېږي.
زما نوم بهیر ده، زه د پکتیا ولایت یم. پښې خپله مینځمه، جراب یم پاک ساتو، بوټونه هم پاک ساتو چې خیرن نشي، جراب یې اغوندم. دا ګټه ده ما پښې نه چاودېږي. زما نوم مرسل ده. زما پښې تر اوسه نه دي چاودې شوې، تر اوسه پښې لوڅې نه یم ګرځېدلی. زه همیش خپلې پښې غوړوم او کله چې هوا زیاته سړه وي د ګرمو جرابو نه استفاده کوم او همیش د بوټانو نه استفاده کوم. ډاکټران د پښو له چاودو د مخنیوي په اړه د تنکۍ ځوانانو خبرې تاییدوي او زیاتوي چې د شپې پښې غوړول، سهار یې په تړمو او پاکو اوبو مینځل، لوڅې پښې نه ګرځېدل د پښو د چاودو په مخنیوي کې مهم رول لري. چې پښې مو چاودې نشي باید چې دایم پښې پاکې وساتو. تنکي ځوانان چې کله کار کوي بوټونه په پښو کا او لوڅې پښې کارونه ونه کړي، لوڅې پښې ونه ګرځي. په بوټو کې باید خاورې نه وي، بوټونه او پښې پاک وساتي، جراب یې په پښو کړي. که پښې په خاورو ککړې شي زر یې پاکې ومینځي، کله چې وچې شي بیا جراب یې پښو کړي او بوټونه باید پښو کړي. او هغه څپلۍ چې د هغو نه پوندې وتلې وي هغه ډېرې د چاودو د پیدا کېدو باعث کېږي، د هغو نه باید استفاده ونه کړي. درنو اوریدونکو، د کومو کسانو چې پښې چاودې وي څه وکړي چې چاودې ورکې شي؟ ډاکټر منصور په دې اړه معلومات راکوي. هغه څوک چې چاودې ولري هغه باید په تړمو اوبو باندې پښې ومینځي، حتی څو دقیقې پښې په اوبو کې کېږدي چې هغه چاودې نرمې شي. هغه پوستونه چې مړه وي بیا نرم شوي وي ورو ورو د پښو څخه وتوږل شي چې هغه د منځه لاړ شي او هغه کوم انساج چې پاک دي او ژوندي دي سطحي برخې ته راشي او بیا به پښې غواړې کړي په واسلینو باندې، یا هغه واسلین چې په هغو کې ګلایسرین ګډ وي. د پښو د غوړولو سره د پلاستیک استفاده کول مفید دي. بوټونه باید په پښو کړي، بوټونو تلیب نرم وي، سپنجي ډوله وي. د بوټو په منځ کې باید جراب له پښو کړي. د تداوی لارې چارې دي. ښکلې دریڅه ولالو ماما په دې وپوهېدو چې د پښو له چاودې څه ډول مخنیوی وکړو. زه هم له دې وروسته پښې لوڅی نه ګرځم لالو ماما. پښې مې هم هره شپه غوړوم، سهار یې په پاکو تړمو اوبو مینځم. وای ما پرین ډېر ښه کوې. وای څه مې کړه؟ څه خبره ده لالو ماما، ولې ورخطا شوې؟ تاسو صبر چې ګوتمۍ مې څه کړه ورکه شوه که څه زه په جیبونو کې وګورم. دا دی لالو ماما، ګوتمۍ دې په ځمکه ولوېده. وختي مې لاسونه مینځل، ګوتمۍ مې په جیب کې واچوله، په دې دسمال کې تاو شوې وه. لالو ماما دا څه ډول ګوتمۍ ده؟ څومره ښکلی ځلېدونکی غمی دی. ها واخله لالو ماما. شکر خدای چې ګوتمۍ مې ورکه شوې نه ده. ولې لالو ماما؟ لکه چې د الماسو ګوتمۍ ده که څنګه؟ دا ګوتمۍ مې یوه ملګري راته راوړې، له تاسې یې څه پټه. غمی یې د پنجشیر زمرد دی. زمرد نوم مې اورېدلی خو په اړه یې معلومات نه لرم. په همدې هکله خو یوه دریڅه راته راخلاصه که. دریڅه خو نه درته خلاصوم. لالو ماما ولې دریڅه نه راته خلاصوي؟ نن مو د ماڼۍ موزیم ته بیایم. په موزیم کې څه کوو لالو ماما؟ د موزیم مسؤل د زمردو په اړه معلومات لري، پوښتنې به ترې وکړئ. ځئ چې ځو. درځئ. سلام علیکم وروره، اجازه ده؟ وعلیکم سلام. لالو وروره راځئ په خیر راشئ. سلام علیکم. مېلمنو تاسې هم ستړي مه شئ، راځئ په دې چوکیو کښېنئ. مسؤل صاحب، فیروزه او جاوید نن په ماڼۍ کې زموږ میلمانه دي. د زمردو په اړه ځینې پوښتنې لرلې. ما ویل که وخت لري ځوابونه ورکړې. سل ځله خو دې راشي، هره پوښتنه چې لري ودې کړي. جاویده ته ګوره د موزیم د تلویزیون په غټ سکرین څنګه شین یا زرغون رنګ تیږه ښکاري. اوهو څنګه شنه برېښي. اکا دا څه ډول تیږه ده؟ جاوید جانا، دا ډبره د نړۍ تر ټولو لوی زمرودو یو لوی زمرود دی چې تراش شوی نه دی. والا دا حیرانتیا وړ دی. اکا دا زمرود چیرې دی؟ فیروزې جانې، دا زمرود په 2011 کال په برازیل هیواد کې د معدن تر 200 متره ځمکې لاندې سطح کې کشف شوی. جاویده ته وګوره د موزیم د تلویزیون په لویه شیشه د یوې بلې غټې تیږې عکس راغی. اوهو دا خو منظم شکل لري، تر هغه بل زمرود ډېر ځلیږي. دا د نړۍ یو بل تراشل شوی لوی زمرود دی چې د خدای جل جلاله تحفه نومیږي او په 1.15 میلیونه ډالرو چې شاوخوا 7 میلیونه افغانۍ کیږي تیر کال په یو کس پلورل شوی. د دې قیمت خو هلاکه ټول کلی پوره کړي. چې دې ته به ولې زمرود وایي؟ د زمرود نوم د یوناني کلمې اسمارا ګودوس نه اخیستل شوی
چې د شنې تیږې او کامیابۍ معنا لري. زمرود په نړیواله کچه له 4 قیمتي ډبرو یوه ډبره ده. چې د زمرودو کانونه به چیرته وي؟ په افغانستان کې د زمرودو کانونه په پنجشیر ولایت کې دي. په نورو هیوادونو کې هم د زمرودو کانونه شته؟ ولې نه؟ زمرود لومړی په مصر کې د سرې بحیرې جنوبي څنډو ته نږدې په پرتو کانونو کې پیدا شوي. ښه، په مصر کې هم د زمرودو کانونه شته؟ هو جاوید جانا، په مصر، سندوانا، جنوبي افریقا، هند او پاکستان هیوادونو کې د زمرودو کانونه شته. زمرود کوم رنګونه لري؟ فیروزه جانې، زمرود په رشقایي او شفتالي شنو رنګو پیدا کیږي. په تاریخي لحاظ په قیمتي ډبرو کې تر ټولو پخوانی یا لرغونی تاریخ لري. په کتابونو کې راغلي چې زمرود له میلاد نه 4000 کال وړاندې د بابل په بازارونو کې پلورل کېدل. اوهو، څومره ډیر وخت کیږي. یعنی له اوس نه څه باندې 6000 کاله مخکې د بابل په بازارونو کې خرڅېدل. او جاوید جانا، په ایران او یونان کې له میلاد نه 6000 کال وړاندې لنن تقریبا 8000 کال مخکې شاهانو او سرمایه‌دارو خلکو له زمرودو استفاده کوله. څه ډول استفاده ترې کوله؟ په غاڼو کې کارېدل، د پادشاهانو په نیزو، تاجونو او تختونو کې د ښکلا لپاره کارېدل. ما یو وخت له مسؤل صاحب اوریدلی وو، ځینې فیلسوفانو نظر درلود چې زمرد فقر یا غریبي له منځه وړي. که څنګه مسؤل صاحب؟ او لالو وروره، ارسطو هم په خپلو ادبیاتو کې لیکلي چې له چا سره زمرد وي د وینا او خبرو جرأت او قوت یې زیاتیږي. د تجارت کاروبار یې هم ښه چلیږي. له الماس وروسته ډیر ارزښت او مقاومت لري. د ځمکې په ژورو سطحو کې پیدا کیږي. زمرد منظم شکلونه لري او خالص پیدا کیږي. جاوید جانا، مشخص شکلونه نه لري. د غیر منظمو بلورونو په شکل خالص او غیر خالص پیدا کیږي. ښه، زمرد منظم شکلونه نه لري. فیروزه جانې، ځینې وخت زمرد د پیشو د سترګو او ستورو په شکلونو ډیر کم یا نادر پیدا کیدای شي. کوم زمرد چې منظم شکل نه لري هغه به کان کیندونکي له پیدا کولو وروسته راشي چې شکل یې منظم شي. کان کیندونکي چې زمرد پیدا کړي د ځلا او رخ یا اړخونو معلومېدو په خاطر نه تراشي. په خاصو غړو کې یږدي چې دا غوړ د زمرودو دانه ټولو برخو ته رسیږي. د پاکوالي او ځلا سبب یې کیږي. زورورو، پوښتنې مو خلاصې شوې که نورې هم شته؟ لالو ماما، له ما سره یو بله پوښتنه هم شته چې کوم زمرود به ډیر قیمت لري؟ کوم زمرود چې کم درزونه ولري، رنګ یې تیز او روښانه وي، لوی وي، اصل ګڼل کیږي او زیات قیمت لري. لالو ماما، زموږ پوښتنې خلاصې شوې. چې داسې ده نو د موزیم له مسؤل صاحب اجازه واخلو او لاړ به شو. سمه ده زموږ مهربانه لالو ماما. مسؤل صاحب که د اجازه وي موږ به لاړ شو. لالو وروره، ښه نو چې ځئ، الله مو مل شه. د خدای په امان. لالو ماما، د نن درسي د تل په څیر په زړه پورې وي. ډېرې خبرې مو ترې زده کړې. جاویده، زمرد ما هم وپېژندل او په ارزښت یې هم پوه شو. لالو ماما، دا معلومات په خپلو خورلڼو ته هم وایم. د پخو له چاودو د مخنیوي په لارو چارو وپوهېدم. زه به مې هم ملګرو ته له خپرونې زده کړې خبرې ووایم. وایم آفرین زورورو، ډېر ښه کوئ. تاسې خو ډېرې خبرې زده کړې. ښه لالو ماما، که د اجازه وي موږ به کور ته لاړ شو چې ناوخته نه شي. وایم په مخه مو ګلونه. د خدای په امان زموږ مهربانه لالو ماما. درنو دوستانو، د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو دا خپرونه چې تاسې واورېده زموږ همکار محمد عارف رحیمي د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلي او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.